سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. ملګرو، یوه شیبه فکر وکړئ چې یوه ورځ تاسو له ژور خوب څخه راویښیږئ او ګورئ چې هماغه شان بیا ستاسو سره تکراریږي چې مخکې هم درسره سوي وه او یو څوک شته چې غواړي تا ووژني. زموږ د نننۍ کیسې موضوع همداسې ده. کیسه داسې پیلېږي چې موږ یوه نجلۍ وینو چې نوم یې ټري دی. هغه د کارټر په نوم د یوه هلک په کوټه کې له خوب څخه راویښیږي. دواړه په یو پوهنتون کې زده کړې کوي، خو ټري کارټر نه پیژني. اصل خبره دا ده چې ټري تېره شپه په یوه پارټي کې ډېر شراب څښلي وه، نو د نشې له امله له کارټر سره د هغه خونې ته تللې وه. خو کارټر ښه هلک و او له هغې څخه یې هېڅ ناوړه ګټه وانخیستله. په همدې وخت کې د ټري پلار هغې ته زنګ وهي چې نن د ډسمبر 11 ده او دا د ټري د زیږون ورځ ده. خو ټري د خپل پلار زنګ ته ځواب نه ورکوي، ځکه چې هغه له خپل پلار څخه کرکه لري. له دې وروسته ټري له هغه ځای څخه وځي او خپلې لیلیې ته ځي. د لارې په اوږدو کې هغه ویني چې د پوهنتون په انګړ کې خلک هماغه کارونه کوي چې هره ورځ د دې سره تکراریږي. هلته هغه له ټیم سره مخامخ کېږي. هغه هلک چې ټري ورسره یو ځل په ملګرتیا کې وه، خو ټري هغه ته ډېر وخت نه ورکوي او له هغه څخه ځي. کله چې ټري خپلې خونې ته رسېږي، د هغې د کوټې ملګرې لوري هغې ته د زیږون ورځ مبارکي وایي او یو کیک ورکوي، خو ټري هغه کیک غورځوي او له کوټې څخه وځي. له دې وروسته ټري روغتون ته ځي، هلته چې لوري هم د انټرنشپ کار کوي. هلته ټري د پروفیسر ګریګور سره ویني چې ورسره یې پټه رابطه درلودله. دواړه هلته یو له بل سره نږدې کېږي، خو ناڅاپه د ګریګوري مېرمن راځي. ټري هغه ویني او ژر له هغه ځای څخه ځي. د همغې شپې په وخت باندې ټري یو بلې پارټۍ ته ورځي، خو هلته یو نقاب لرونکی سړی د هغې تعقیب پیلوي. ټري د هغه څخه ویریږي او یو تونل ته منډې وهي. هغه سړی له شا څخه پسې راځي او ټري په چاقو سره وهي او وژني یې. خو ناڅاپه ټري بیا راویښیږي او ځان د کارټر په کوټه کې ویني.